ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، ویډیو لایک کړئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نړیوال بانک افغانستان سره د انرژي په برخه کې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 98.8 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی مرستو یوه نوې ټولګه منظوره کړې ده. د یاد بانک لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي دا پیسې به د انرژي پور او له طبیعي ګازه د انرژۍ د تولید د دوو پروژو د اړتیا وړ امکاناتو پر برابرولو ولګول شي. خبرپاڼه کې راغلي د دې پروژو هدف له کورنیو منابعو د انرژي د تولید د کچې لوړول او د افغانستان د انرژۍ پر سکتور د خصوصي پانګولو هڅول دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنري کرالی ویلي دي افغانستان برېښنا ته بې کچې زیاته اړتیا لري او د مالی مرستو دا نوې ټولګه به د ودې او پراختیا په لاره کې یو ستر ګام وي. هغه زیاته کړه د انرژي د بېلابېلو منابعو په رامنځته کولو به لا ډېر افغانان له ډاډمنې ښاري برېښنا برخمن شي او دغه راز به ورسره د بېروزګارۍ کچه هم راټیټه شي. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.